بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا کمپلیکس ټکنالوژي چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، راځم نن یو مهمه موضوع باندې در سره خبرې کوم چې ډیره مهمه او په زړه پورې موضوع ده چې هغه د عبارت د لایو لوکیشن څخه. مخکې له دې چې لایو لوکیشن ته لاړ شو، اول د لایو لوکیشن په باره کې موږ تاسې غواړو چې وپوهیږو. لایو لوکیشن څه شی ده؟ لایو لوکیشن یا ژوندی موقعیت، موږ تاسې کولی شو په د یو چا ژوندی موقعیت چې دی په کوم ځای کې قرار لري هغه معلوم کړو د لایو لوکیشن په واسطه باندې، چې دا زیاتره د موږ مسافر ورونو ته ډېر په درد خوري. کولی شي چې دی د کور له طریقه دی تعقیب کړی شي یا دی په کوم موقعیت کې ده، په کوم مسیر باندې روان ده، چیرته اوس قرار لري. نو دغه لوکیشن په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو چې خپل مسافر ورونه تعقیب کړو. راځم دغه شی موږ تاسې هم په مسنجر کې کارولی شو او هم یې په واتس اپ کې کارولی شو. مخکې له دې چې تشریح ته لاړ شم، که چیرې مو د موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د موږ دغه پښتو د ټکنالوژي چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو مهمو معلوماتو دپاره. نو کولی شئ د بیل آیکن هم در سره ووهئ تر څو د موږ نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. نو دغه چینل کولی شئ پښتو په عرصه کې در سره سبسکرایب کړئ. راځم اوس لایو لوکیشن ته چې لایو لوکیشن څنګه کاروم. تاسې زه واتس اپ ته راځم، واتس اپ را خلاصوم. اول د واتس اپ له طریقې یو چا سره لایو لوکیشن خپل شریکوم. دلته راځم، زه فرض وکړئ یو څوک، زه خپله فرض وکړئ مسافر یم، د کور والا سره فرض وکړه زه خپل لایو لوکیشن شریکوم چې ما آلریډي دې نفر سره شریک کړی، زه غواړم دا ډیلیټ کړم. راځم د سره بیا خپل لایو لوکیشن شریکوم. راځم په دغه اټچمنټ بټن او یا هم دغه د سنجاق بټن ټایپینګ سره چې لاندې ده په دې باندې کلیک کوم. دلته یې ګورئ لیکلي لوکیشن، په لوکیشن باندې کلیک ورته کوم. کله چې په دې زه کلیک کوم ګورئ دلته یې لیکلي شیر لایو لوکیشن. دلته یو بل آپشن لرو دوستانو چې هغه دی موږ تاسې لوکیشن دا بټنه باید آن وي. کله چې دا آن نه وي دلته بیا موږ ته یو آپشن راکوي، نو مجبور یې موږ تاسې دا ورته آن کړو. په دې باندې کلیک کوم. راځم هم د شیر لایو لوکیشن باندې کلیک کوم. د ما دغه لایو لوکیشن ګورئ موقعیت مې اوس په دغه ځای کې ده، دغه عکس چې وینئ دا زما موقعیت ده خپل. راځم ګورئ په واتس اپ کې یو خوبي دا ده چې موږ تاسو دوستانو کولی شو یا د 15 منټو لپاره شیر کړو دغه لایو لوکیشن. 15 منټه موږ یو څوک تعقیب کړي او یا هم د 1 ساعت لپاره موږ یو څوک تعقیب کړي او یا هم د 8 ساعتونو لپاره یو څوک موږ تعقیب کړي. کولی شو اختیار ورته ورکړو. فرض وکړه زه کور سره شریکوم 8 ساعتو لپاره غواړم چې ما 8 ساعتو لپاره تعقیب کړي، زه په کوم مسیر باندې روان یم، چیرې روان یم. دلته یو کومنټ هم ورته ورکولی شو. دا زما مثلا دا زما لایو لوکیشن ده دی، سند باندې ورته وهمه، نو دا خود به خوده هغوی ته ور سند کېږي، د ما دوست سره سند کېږي. هغوی کولی شي دې نه استفاده وکړي، ما تعقیب کړي. بیا راځي هغوی کله چې انټرنیټ ولري، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، نو موږ یې اصلا تعقیبولی شو. په همدې باندې کلیک کوي، هغو ته هم همدغه آپشن ورځي. ګوره دلته راخلاصېږي ورته د ما موقعیت په دغه ځای کې ده. دوستانو د دې یو غټه خوبي دا ده چې موږ تاسې که چېرته دغه اوس د حالت د حرکت په حالت کې یو، دغه عکس د موږ تاسې په همغه مسیر باندې حرکت کوي ځکه دا لایو ده، دوی سره شریکي. نو موږ کولی شي تعقیب مو کړي. بیرته یې سټاپ کولی شو. په دې سټاپ شیرینګ باندې کلیک ورته وهمه. ګوره دا لایو لوکیشن د ما څنګه کېږي، سټاپ کېږي. وایي سټاپ کوی که نه، زه ورته وایم او سټاپ یې کړه. کولی شم دغه ځینې سټاپ کړو بیرته. دا خو په واتس اپ کې دوستانو. اوس راځم زه د مسنجر له طریقه شیر کوم یو چا سره. د مسنجر له طریقه راځم، مثلا فرض وکړئ دې نفر سره د مسنجر له طریقه زه شریک کوم. راځم په همدلته ورته کلیک کوم په د 4 نقطو باندې. د 4 نقطو باندې کلیک کوم. ګورئ دلته لوکیشن په نامه سره یو آپشن ده، په همدې بټنه باندې کلیک کوم. دوستانو په مسنجر کې یوه کمی البته دا ده چې فقط د 1 ساعت دپاره موږ کولی شو دغه خپل لوکیشن چا سره شریک کړو. په واتساپ کې بیا دا خوبي ده چې 8 ساعتونو لپاره کولی شو شریک کړو. په همدې شیر لایو لوکیشن باندې ورته کلیک کوم، نو دلته دغه د موږ لایو لوکیشن ورځي. بیرته بک ځمه، ګورئ لایو لوکیشن د موږ دلته ورسینډ کېږي. کله چې دی په همدغه باندې کلیک کوي نو راخلاصېږي ورته. دا کولی شي په ګوګل کې موږ تاسې سرچ کړو، دې ځینې موږ تاسې تعقیبولی شي، دی لایو مو تعقیبولی شي. نو دا وه د لایو لوکیشن موضوع چې دا لایو لوکیشن موږ تاسې
دغه رنګ کارول کیږي او کولی شو خپل دوستان او یا هم خپل مسافرونه په تعقیب کړو. له لیدو څخه مو مننه. سبسکرایب در سره هیر نه کړئ دوستانو. مننه.